زنانه دا کوشش کوي چې خپلې په داسې ښایسته انداز باندې جوړې کړي، قیمتي نه قیمتي بورقې والي، دې دپاره چې بهر د خلکو نظر ځان ته متوجه کړي. نن زمونږ پردم چې کوم د هغه د پیشن نوم ګرځېدلی دی. نو ګورئ دا خیرخواهي نه ده چې زمونږ لور او زمونږ خور او زمونږ ښځه دا په بورقه کې ځان سنبال کي، میک اپ وکي، بازار ته لاړ شي، مارکیټ کې هلته د پردو سړو سره شاپینګ کوي، هلته د هغوی سره خبرې اترې کوي، هغوی ته خپل ستر، خپل حیا، خپل عزت ورته مات کي، خپل حیا او عزت تار تار کي، خپل خاندان په شرمونو باندې وشرموي. دا خیرخواهي نه ده. ګورې ته نورې ته سړی په خپل لاس باندې لاړ شه د هغې دپاره سودا والا. که ته وایې چې خامخا زما ښځه هغه بغیر د دې نه سودا نه خوښوي چې په خپلې اخیستلي نه وي، لاړ شه ته موسه لاړ شه، لیکن د پښتنو د حیا او د عزت بورقه ورته واغونده. دا خیرخواهي نه ده زما وروڼو، زموږ د خپلو زنانو، د خپلو خویندو، د خپلو لوڼو، د خپلو ښځو چې هغوی د پردو سړو سره په دوکانونو کې شاپینګ کوي او د هغوی سره د ګپې شپې لګوي. او دا هم لا پکې ورته وایي دوکاندار زما بایجان دی، وایي بایجان لا ورته هم وایي. ټیک ته سودا دې وکړي، شریعت پابندي په دې کې نه ده لګولې، کولی شي، لیکن چې خپل خاون ورسره خپل ورور ورسره دی ښه په پرده کې د بلکل دی والي. او بیا دوکانداران ته وګوره، هغوی پکې لا په دوکان کې دننه ځان له پردې دپاره ځای کړی، پردې ورته راښکودلي. دا ولې دلته زنانه راځي شاپینګ کوي او کپړې علي. نو ولې تی د کوم د تره زوی او تی کوم د ورور یې، ته به اوس دلته خلوت کې نور خلکو نه به ستر کوي او ستا نه به ستر نه کوي. دا هم څه عزت دی او دا هم څه غیرت او حیا ده. دا نصیحت ته دی. ګورئ یاد لرئ پلارانو، یاد لرئ خاوندانو چې ګورئ د خپل اهل، د خپلو لوڼو د هغې هم دقه شانته کولاو بېحایي کوله، جنت بوی به محسوس نه کوي. ګورئ دا زما د نبي معراج ده، لم یجد رایحة الجنه، د جنت بوی به محسوس نه کوي. ګورئ دا خلک نن زموږ معاشره خو له دې نه ورانه ده که نه. خپل پلار، خپل وروڼه، خپل دغه خاوندان دای په کنټرول کې ښځې نه راځي، او دارنګې نه پې دیو کنټرول کوي. بې مهاره څاروي ته جوړ کړي چې بس په بازار هغه سر ته ځي او دې سر ته ځي. یاره جي دا سختي کوي، وایي که علما خبره کوي دا سختي کوي، دا تنګ نظري کوي. تنګ نظري نه کوم، د رسول او د الله خبرې درته کومه، د الله او د رسول خبرې درته کومه. زما وروڼو نو اصل کې زموږ د اهل خیرخواهي دا ده، زموږ د اهل خپل منځ کې خیرخواهي هغه څه ده، د بل له خیر اراده کول. هر سړی د خپل ځان دا یې داسې وشماري، هر سړی د بل مسلمان داسې وشماري لکه خپل ځان. ځان له سړی کوم شی خوښوي هغه شی بل لپاره خوښ کړه. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تاسو کې یو تنم نشي مؤمن کېدلی څو پورې چې د خپل مسلمان رور دپاره